السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ د پښتو په سوسایټي کې به تاسو د ملالې نوم اورېدلی. ملاله یوسفزۍ ده. ملاله یوسفزۍ چې کومه ده هغه د سواد قوله چې دې ته نوبل انعام ملاو شلو. یو ملاله د میوند قوله. میوند چې کوم دی دا د کندهار سره یو وړوکی علاقه ده چې میوند ورته ویل کېږي. په 1838 کې دلته د افغان مجاهدین اور د انګریزانو لکه جګړه ولا. نو په دې جګړه کې چې کله زلمیان جنگیدل د انګریز د فوج سره، نو چې کومې پښتنې پیغلې ولې نو هغو به څه کول، په دې جنګ کې زخمیانو پټۍ به کوله یا زخمیان یا د مجاهدینو چې د اوبه ورته راوړل یا چې د هغو به څه ضرورت و نو دوی به بیا هغه میدان ته هغه شی راوړو. نو په دې کې یو 17 ساله جنۍ ولا چې نوم یې ملاله ولا، او په دغه ورځ باندې د دې د واده ورځ هم ولا. نو د دې چې کوم خاوند و هغه هم جنګېدلو. نو څنګه انګریز حمله کړې ولا، نو جنګ شروع شو، د دې واده پاتې شو. نو دا چې کله د اوبه ورته راوړلې او زخمیان مرهم پټۍ کوله، نو دې چې کله وکتل چې د انګریز چې کوم دی که نه نو دو لږ زورور شولو او د افغان مجاهدین چې کوم دی که نه د دوی حوصلې لږ پستې شولې. نو دې څه وکړو، دې د خپل څادر چې کوم دی د خپله دوپټه چې ده دا یې څیرې کړله. چې دا یې څیرې کړله که نه نو د یوه په سر وتړله، د یوې نه جنډۍ جوړه کړه. چې دا جنډۍ یې کله تاو کړله که نه نو دې ټپه وویله. د دې اوله ټپه دا وه چې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالی یې بې ننګۍ نه دې ساتمه. نو بیا یې ټپه ورته وکړه، وایي که د ځوانان نه ونه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټینه. نو چې کله دې ټپې شروع کړې که نه د دې د ټپو د وجې نه په افغان مجاهدین کې یو نوی جوش او ولوله راغله. داسې جوش پکې راغی که نه چې په چندو ټایم کې هغه افغان مجاهدین چې دوی شکست خوړلو هغو انګریز ته شکست ورنورلو. اور ملاله چې کومه وه هغه په دې میدان کې شهیده شوله. اوس هم د دې مزار چې کوم دی هغه په میوند کې شته دی، او د افغانستان چې کوم خلک دي دې ته ملالۍ انا وایي. نو بیا چې کله انګریز د دې ځای نه لاړو نو انګریز باقاعده په ملاله باندې یو کتاب لیکلی دی. نو هغه یې وایي که چېرته په دې میدان کې د میوند په میدان کې دا ملاله نه وایي نو هېڅکله به افغان مجاهدین موږ ته شکست نه راکړی. نو د ملالۍ تاریخ چې کوم دی زموږ په پښتنو معاشره کې، زموږ په پښتنو کې داسې ډېرې ملالې شته چې هغه نن چوپ دي. اور هغه وجه دا ده که نه چې زموږ په ملالو باندې موږ محنت نه دی کړی. زموږ ملالې موږ مخته نه دي راویستې، زموږ په ملالو باندې موږ تعلیم نه دی کړی. نن زموږ په هر کور کې یو ملاله ناسته ده. دا یو شی یاد وساتئ، د هغه ملالې تعلیم ضروري حق ده. په هغه باندې به موږ تعلیم کوو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې هر مسلمان ښځه او نارینه باندې دومره علم فرض دی چې دا حلال او حرام وپېژني. نو چې څومره هم دومره داسې ملالې زموږ په کورو کې ناستې دي نو ټول دا عهد وکړئ که نه چې په دو باندې تعلیم حاصل کړئ. ځکه نن سبا زموږ هره پیغله چې کومه ده هغه یو ملاله ده. نو هغه ملاله چې کومه ده هغه به تعلیم نه روکوئ، په هغه باندې به تعلیم کوئ. زموږ پښتانه ځینې داسې پښتانه شته چې د هغو ذهنیت داسې دی، هغه وایي که نه چې زه به په دې څه تعلیم وکړم، بس قرآن دې زده کړي، د کور کار دې کوي، قرآن دې زده کړي، قرآن په ترجمه په زده کا، علم په وکړه، د ډاکټرۍ کورس په وکړه. او خو دا یو شی یاد وساته، د پښتو د کلچر د لاندې د اسلامي تعلیماتو د لاندې داسې نه چې ته به ډېره زیاتې ازادي ورله ورکړې. نن سبا چې کوم ازادي ده نه، ازادي مه ورکوه. د اسلام د جنډې د لاندې د اسلامي تربیت د لاندې اور خاص کر زموږ د پښتنو د کلچر، زموږ د پښتنو د کلتور د لاندې چې څومره هم ملالې دي په هغه باندې تعلیم وکړئ. او زه غواړم چې زما سره تاسو ټول چې کوم پښتانه یاست چې داسې ننګیالیان چې زموږ په معاشره کې شته که نه نو هغه موږ سپورټ کړو، یا زموږ چې څومره هم اتلان دي، زموږ چې هم څومره مشران دي، د دې مشران نه زه دا درخواست کوم که نه چې موږ خپلو پښتنو ملالو ته داسې یو سوسایټي جوړه کړو، موږ داسې یو ترتیب ورته جوړ کړو چې په هغه ترتیب او داسې ادارې موږ قایم کړو چې په هغه ادارو کې صرف زموږ ملالې تعلیم حاصل کوي. نو دا د ملالې واقعه وه. که چېرته تاسو داسې وخت په وخت د نورو ملالو د نورو زموږ چې کوم ننګیالیان تېر شوي دي
یا اتلان تیر شوي دي تاسو د هغو تاریخ غواړئ چې زه تاسو سره شیر کړم نو زما چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ